الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التفسير بآخرين درس كي منغا بسورة الأحزاب كي لغيو أو بسورة الأحزاب كي منغا بينزدرش من نمبر آيات ترسيدلو. بدي آخرين آياتونو كي الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانو تا نصيحتونو كرو او بعام مسلمانان سړي او مسلمانان خزي چې هغه کې اوچت صفات دي نغوی تذکره وکړه. شپږ درشم نمبر آیت جری په دې کې چې کومه مسله بیان شوې د حدیث سره تعلق ساتي چې زینب بنت جحش رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور لور نو د دیني کا رسول صلی الله علیه وسلم د چا سره کوله د زید ابن حارثه سره چې رسول سم د تزوی ویلو خو هغه سره نکاح نه کوله او نه ول د رور ور کوله. یو وجه دغه دا و چې هغه ډیر اوچته زنانه و د نسب نه او زید رضی الله عنه د نسب نه کمزور انسان دا رسول سم ترور لورو او ناغي غاړه نه خوده ده نبی رسول الله سلام او د حکم کو جنه تبکی الله سبحانه وتعالى د آیت نازل کو دا نکاح وشو خو بیا په دې باندې دغه خوشاله نه و دا زینب رضی الله عنها په دې باندې خوشاله نه الله سبحانه وتعالى وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا او ندی جائز مؤمن سړی او مؤمن خزلا چې کله فیصله کوي الله ورسول داغه د یو کار ان يكون لهم الخيرة من امرهم چې دی غویل اختیار د کار د دوی نه. یعنی کله چې الله او د الله رسول فیصله کوي نو بیا د مؤمن سړي او ښځې سره هیڅ اختیار نشته. دا خبره چې زینب واورېده بس هغې صحیح ده واده به وکړم د دې نه دا فایده م راووته زموږ دپاره چې کوم ځای کې قرآن او حدیث راشي نو هلته خپل عقل بیا مه استعمالوه او خپلې قصې مه کوه او چوکې چوناچې ولې او څنګه او دا قصې پرېږده چې کله الله او د الله رسول یو خبره وکړه او ته په ایمان راوړه عمل په شروع کوو ستا اوس هېڅ اختیار نه چلېږي. او که ته هر څوک یې الله او د الله د رسول د خبرې په مخ کې په دې امت کې چې کوم غټ خلک دي نو د هغوی اختیار نشته نو زما او ستا به څه اختیار به یې ومن يعص الله ورسوله او چا چې نافرماني وکړه د الله او د رسول دغه فقد ضل ضلالا مبینا نو یقینا دی ګمراه شو به ګمراهۍ ښکاره سره. دا یو فایده ده دا سړی ساتي چې کله هلک واده کوي نو پکار دی چې پور د جنۍ په باره کې پوره معلومات وکړي. اکثر د جنۍ د هلک نه پس حیثیت سره اوچته وي بیا ورته وروسته د کور ورته جاخه شي. اکثر داسې وکړي چې څومره اوچت خاندان ورته راوړي دې غریب نسب نه وي نو هغه ورته بیا وخت په وخت دا ورته یادوي زما ډول لړکې تاسو ته وګورو خبرو ته وګوره دا غریب به مجبورن څه نشي ویلی نو ژوند بیا ښه نه تېرېږي. او داسې شوي دي تاسو ته معلوم وي چې جنۍ اوچت خاندان زورور خاندان سره تعلق ساتي هلک پرون خطې نه ماله به یې کې ماله به یې کې ډېر به مشکل سره او ډېر د مسلو نه او جرګو نه بعد وله جنۍ ورکړي نو بیا وروسته هم ژوند ګرای نه ځکه ځای په ځای ورته به دا خبر دی موږ نسبدار او تاسو دغه یې نو دې کې احتیاط ښه دی چې وروسته کور برابري یا اکثر دومره مالدار وکړي چې هغه عادت شوي د مال سره او د عیش او عشرت سره او دا غریب سړی ځان بیا چې دغه جنۍ راوړي بیا یې ساتلی نه شي ته دلته خو به دې ساتي څنګه چې هغه پاتې شوي د مخکې او دغه نعمتونو سره عادت ته که او دې غریب سړی دی پورې خطه
اکثر خیال دی کې دي چې د مال نه چې د مال راکې ولټه به کې د خپس اوش احتیاط خشه دی رښتې چې سړی کوي کنه دا ول نه پورا سوچ به وکړي تبس خلک دي شيغه یعنی سم دی واده ته سره نشي جنې راوله بس د څه د جنې خبره نه ده د به ورسره غټي مسلې دي د کور دی د بچی دي خاندان دی سب د خونه چې بس ته جنې وخته واده دی کو خبره ختمه شو نو سوچ وکړي خبرې ته ک الک جنې غواړي او ک جنې الک غواړي نو د دوه له سوچ وکړي او الحمدلله ما چې کوم بیانونه کړی د نکاح او د واده مسائل نه التما دا تفصیلا ذکر کړی چې الک بسنګ جنې غوړه کوي او جنې بسنګ الک غوړه کوي وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ او کله چې وی ته هغه سړی ته چې احسان کړو الله باغ باندې او احسان کړو ته باغ باندې اسوک دې زید رضی الله عنه الله خو په دغه احسان کړو چې غلام او سموچت سړی ته الله جوړ کو اسلام وته نصیب کو عزت وته نصیب کو نور بس احسانی په قران کې سره تذکرہ مو شو نو راغله د یو صحابي دی چې دنوم پس کړي په قران کې رسول صلی الله علیه وسلم ډیر خکړي کور کې وسره او زوی به وتوي بانتها محبت بو سره رسول صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم امسك عليك زوجك بند وسات ځان سره بيبي خپل دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم پټوله او غدا د دې مبارک مفسرین بعض بګی دي چې منګړت قصې شروع کیو بعض وليز بالله بي دینه چې ګستاخی شروع کی د رسول صلی الله علیه وسلم سو کوئی دای پټوله پزله کې سو کوئی دا سو کوئی دا انما زه حیران شم کنده بعض خلکو د عقل ته الحمدلله چې الله موږ له روغ دین او روغ عقل لا کړي بعض وی د رسول صلی الله علیه وسلم د زینب خو نو پزله کې دا خبر پټوله چې دغه ول طلاق ورکی نو زه به ته والم دا خبر پیغمبر سره مناسب دي دا به لیکلي په تفسیرونو کې او دا به کوي په بیانونو کې او په درسونو کې او د خلک وتناسي زه دې خلکو د عقل ته حیران خو شکر وباسي چې الله سبحانه وتعالى موږ له روغ دین او روغ عقل لا کړي صحیح چې کوم سبب هغه دي کې بیان شوی هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ویل شي چې د دې الک د دې خځې سره به ته واده کې خو رسول الله دا خبر پزړه کې پټه ساتله د دې لپاره چې سبا له زوادو کوم د غومه د ټکټه ځخه جوړي ځکه چې خلک به ټول و چې انګور سره واده وکړو نو په مخه به د جګړې تل راتلیو د رسول الله خواته براتلو وو زینب وزید سره جوړ نشم تیر ولا زید برغه رسول الله سوکم رسول الله بوتي امسك عليك زوجك د خزې دي ځان سره ونی سم مضبوط پرې نه دي واتق الله وريګد لنا وتخفي في نفسك او پټولته پزړه کې الله مبدي هغه چې الله راخر کون کې دا غیره وتخشى الناس ويريد تدخل كنا والله احق ان تخشى او الله ډیر لایق دی چې وریږي ته دا غنا د قران کې چې د رسول الله خپل لیکل نو دا به ځانته وي د دلیل چې د الله طرف نه هغه ځانته څنګه خبره کوي چې تا خبره پټول او تیری دیو خو الله دا خبره راخاره کوله ځکه چې الله غ رواج ختم وکنه او خلکو دوی چې ته چاته زوی بس دې زوی شو او د خزې دي سنگور شو لکه څنګه چې خپل زوی ده او موږ سره په سورۃ النساء کې د تیر شیری چې الله چې هغه زنانه ذکر کولی چې هغه حرام دي نو سوي وحلائل ابنائکم الذين من اصلابكم چې تاسو د شاګانو نه دي هغه زمانو هغه خزي په تاسو حرامي شاګانو د قید به کې بدی ولګو چې دغه زمانو خزي په تاسو حرامي نه دي کوم ته چې تاسو په خله باندې زمون ویلي فلما قضى زيد منا وترى بهر کله چې پوره کو زید دغه خزینه حاجت زوجناکها پنیکا باندې درکړه منګتا زوجناکها الله منګ درکړه نو په دې نکاح کې نه خطبه او نه مہر
په دې نکاح کې نه خطبه نه مہر او دا چا تړلې ده د الله سبحانه وتعالى تړلې دا یو نکاح یې الله تړلې ذکر زینب رضی الله عنها د نورو بیبیانو ته د رسول الله بیبیانو ته د فخر کوي زمان نکاح هغه په اسمانونو کې تړلې شي لكي لا يكون على المؤمنين حرج د دې د پاره چې نشي په مؤمنانو باندې تنگسیا فی ازواج یدیهم فخذوا دخلوا بلل شو بچو دا وی کې چې صبر پر بیا بل چاته د مسله نه اذا قضوا منهن وطرا کله چې پوره کی غوی له دوی نه حاجت وکانه امر الله مفعولا او د حکم د الله پوره کړی شوی ما كان على النبي من حرج نشتی په پیغمبر باندې استنسیا فيما فرض الله له هغه سکی چې مقرر کړی دی الله دا غد پر چې الله ولسه مقرر کړی به استنسیا نشتی او دې کې دنه دا خبرم داخله شو په دې کې چې پر رسول سم باندې استنسیا نشتی چې الله ولسه مقرر کړی د ډیرو نکاحونو نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چې دته اجازه ته د ډیرو نکاحونو نه که څوک د اعتراض کوي چې ولي پیغمبر ته سرور نه زیات الله پیغمبر دی هغه بارک تاسو ته پوښتنه نشي کولای او ما الحمدلله د دې تفصیلی جواب ورکړی د شوبې چې ولي د مسلمانانو د پیغمبر دومره خزي کړي بي دینه غیر مسلم هم باندې اعتراض کوي او به ولي رسول سم کړي دغه وجوهات ما ذکر کړي دي رسول سم پیغمبر دی دعوت کوي د ټول عالم سره پکار دی چې دغه رشتہ جوړ شي ذهني فارغ شي ډېر خبرې الله سبحانه وتعالى بس کارونه دی پیغمبرانو له خاص ورکي سنت الله فی الذین خلو من قبل پشان د طریقې د الله پیغام بیاو کې چې تیر شوی دی مخکې دنه سوالنه پیغمبر خو نه ډېر خزي کړي سليمان عليه السلام ته وګوره داوود عليه السلام ته وګوره نور پیغمبرانو ته وګوره وكان امر الله قدرا مقدورا او د حکم د الله پانداز مقرر کړی شوی الذين يبلغون رسالات الله دا کسان دي چې رسي پیغامات د الله ويخشونه او يريږي داغنه ولا يخشون احدا الا الله او نيريږي د هیڅ نه سوا د الله نه وكفى بالله حسيبا او پورا د الله حساب کوونکې ما كان محمد ابا احد من رجالكم ندي محمد صلى الله عليه وسلم پلار د هستن د سړو استاسونه په دغه خبر باندې رد دي یعنی دې سموي چې زید ابن محمد دې سموي پلار ته نسبت کوي رسول سم د چا پلار نه دی هي د مینې د لاسه کې د پیغمبر چاته زوی ویل نه غزوي کیږي نه ولكن رسول الله وخاتم النبيين مگر رسول د الله دی او اخر د پیغمبرانو نه وكان الله بكل شيء عليما او د الله پر شی باندې پوهه رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتلو نه بعد نبوت ختم شوی دی خاتم النبیین نو د دې نه بعد چې څوک داوا کوي نبوت ناغه کافری داغه په کفر کې به شک نه شک ته پوس باندې کې چې د کافر دی وکنه چې څوک د نبوت داوا کوي دغه ډیر نصوص دي رسول الله حدیث کوي زما حدیث مثال لې لکه چې وسړي بنگله جوړ کړي سم خوري او پای کې دی یو خختې زی پاتې شوی هر سړی راځي چې څومره خوري بلډینګ د خو چې یو خخته پکې وي نو زما مثال دا خخت دی چې الله سبحانه تعالی بیا د پیغمبري ختم کړه لا نبی بعد زمان بعد بل پیغمبر نشی راتلی نو وحی ختم شوی دا
وكان الله بكل شيء عليما او دي الله پارشی باندې پوها. يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ایمان والو یادوی الله په یادولو ډېرو سره. عبدالله بن عباس رضی الله عنه وی الله چې خپل بندگانو ته کوم عمل خي لازم یو حد وتخي. لکه زکات په څومره ورکه دومره، منځونه فرض منځونه سوري 15 دي، دا کار دومره دا دومره سوی د الله دی یادولونه دغه ته حد ونه خو چې څومره یادول شي یادوي. وسبحوا بكرة وأصيلا او پاکی وای داغه سبب بیګر. هو الذي يصلي عليكم وملائكته الله غزت چې رحمتونه را لېږي پتا سبحاني او ملائک داغه بخانه غواړي تاسو لره. تاسو چې الله یادي مخکې کنه الله ډیر یادوي نو چې الله ډیر یادي الله به دې یادي. هو الذي يصلي عليكم د الله طرفنا درود دادي چې رحمتونه د باندې راوړي او ملائکه له طرفنا سړي ستاسو پر بخاني غواړي. ليخرجكم من الظلمات الى النور د دې د پر چې وباسي تاسو د تیرون رڼا ته. وكان بالمؤمنين رحيما او دې په مؤمنانو باندې رحم کوونکې. تحيتهم يوم يلقونه سلام ډالۍ د دوی په هغه ورځ چې مخامخ شي دوی د هغه سره سلامي. وأعد لهم أجرا كريما او تیار کړی دی دوی لره اجر عزتمن. وزدین بعد به د رسول الله سلام هغه صفات بیانې چې هغه د پیغمبري سره تعلق ساتي. یا ایها النبی پیغمبر بریلیان بو جوړه چاته موازو کو پیغمبر ته موازو مونږ ته یا رسول الله مو بخپل وای یا ایها النبی یا ایها النبی خو پیغمبر نو تاسو شرک کو. جواب دغه دی د باطل پر شکل بد پسو شي به هر شي د لاس ورچ نو په چا باندې چې وبره شو سیلاب روالي نه دی به بوټي ته هر شي ته کانی ته هر شي د لاس ورچ وجوز ما ویراټینګ دا یا ایها النبی چې موږ وای دا موږ د الله خبره کړه زمونږ سره دا عقیده نشي چې اوس پیغمبر زمونږ ووري لکه یا یحیی خذ الكتاب یا عیسی یا موسی نو د ټول سره زمونږ د سوي چې موږ واس کو نو دقه شان چې کم ځکه لکه مثال کې په تحیات کې موږ وایو کنه ایها النبی الته زمونږ د سوچ نشته چې پیغمبر دا ووري الته موږ د په دیو ځکه چې موږ ته د چا خوري د رسول سم خوري نو اوس د رسول سم خبره من کو بس لکه څنګه چې موږ دلته الله خبره کو. يا أيها النبي پیغمبر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا یقینا منگلی گلیت بیان کون کے او زیر ورکون کے او یر ورکون کے. شاهدا بیان کون کے یا گواہ تمنگلی گلی گواہ رسول الله صلی الله علیه وسلم گواہی ورکړي پر خپل امت په نور پیغمبرانو باندې. وداعيا الى الله دعوت ورکون کې الله ته باذنه په توفیق دا غسرا وسراجا منيرا او چراغ بلیدن کې رڼا د رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله نور دې متورین چې هغه سره چې سدي هغه نور دې رسول الله نور دې متورین نه غلار بده تخی خو نور مطلب دا نه دی چې هغه ذات چې دی نور دی صفت نور دی. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
او زیر ورک مومنانو تبدی چر دوی لپاره د الله د طرف نه لوی فضل دی ولا تطع الكافرين والمنافقين او خبر من د کافرانو او منافقانو ودع اذاهم او برید تکلیف د دوی وتوکل على الله زان واسبر فلبني یعنی کافرانو او منافقانو په تکلیفونو باندې څه کوا صبر کوا خپل ځان الله ته وسپار وکفى بالله وکیلا او پوره دی الله ذمہ مخکې مسله بیان شو د زید بن حارثه او د زینب بنت جحش رضی الله عنهما د نکاح او د طلاق نو الله سبحانه وتعالى ذکر د طلاق مسله راوړي چې دا خبر قاسم روانه نبي به دا مسله واوري يا ايها الذين امنوا ايمان ولو اذا نكحتم المؤمنات کله چې نکاح کوي تاسو د مؤمنو خزو سره ثم طلقتمون بیا مطلق کړي من قبل ان تمسون مخکې د دین چې ملاو شي تاسو د غوي سره ملاو شي څه مطلب دی کوروالي نمخکې فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ننشتی تاسو لرا فغوی باندیش عدت چشماری تاسو وغی لرا فمتعوهن فیدی ورکی دویتا وسرحوهن سراحا جمیلا او پریدی دوی لرا بپری خودو خیست سرا چې کوم زنانه طلاق شي مخکې دین چې خاون وسره ملاو شوی نو په دې باندې عدت د طلاق نشتی او چې درې چې د عدت خو دې لپاره چې په دې خېټه کې صحیح چې هغه پته ولګي او دوی ملاو شوی نه دي نه چې څنګه دې راخذ طلاق کې ډایرک هغه د بل سره نکاح کولای شي عدت پکې نشتی د مہر مسله چې د مہر به سره سکی نه د موږ سره کوم ځای کې تیر شي نه په سوره بقره کې کبل پرز مہر مقرر کړي نو څومره مہر به ورکړي نیم او که مہر نه مقرر کړي نبی سه فائدہ جوړه جامه د خاوند د حالات مطابق به ورکړي په دې کې دا فائدہ مروته چې د خځې سره د کوروالي نه مخ کې طلاق ورکړي کی ځکه خدای الله دا مسله ذکر کړه کنه که طلاق نه کېده نبی به الله دا نه بیانوله نو مسله دا ثابت شو چې طلاق ورکړي کی دا خبره ساتي چې خاون کمړ شي مخکې د دینه چې خځې سره کورواله وکي نو عدت بګوره د خځه خه پوره تیری کوم چې نمبر کې عدت ته صدور میاشتي له سورې دا به لازم تیری نور طلاق مسائل د موږ سره مخکې تیر شي اوس د دینه بعد الله سبحانه تعالی اغه نکاحونه بیانې او هغه اقسام به بیانې د نکاحونو چې کوم د خپل پیغمبر د لپاره حلال کړي چې پیغمبر ستاسو پر د قسمه خزي حلال دي او اي امتيانو په دې کې د پیغمبر سره بحث مباحثه نه کوي او سره ما حلال کړي يا ايها النبي النبي انا حللنا لك ازواجك یقینا منګه حلال کړی دي تعالی رب بیانستا التي اتيت اجورهم هغه چې ور کړی دي تا غوي ته مہرونه دا غوي دا ول قسم زنانه شو یعنی مطلب دا شو دا کمی چې وستا سره په نکاح دي او ته مہرونه ور کړی دا غوي سره واده کړي دا خبره قاعده ست پر حلال دي وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك او هغه چې مالکیت دا غوینځونه چې را واپس کړی دی الله ته د کافرانو نه دم ست پر حلال دي کافرانو طرف نه چې کوم وینځ راغلي او بیا هغه سیرت کې الحمدلله تفصیلی بیان شوی چې دا کمی زنانه دي چې هغه وینځي ویو به رسول سمازای دي کړي بس په رسول سمازای دي کړي نکاح وسره وکړه باب سره دغه شان جونی تیر کړي نو دام د رسول سم د لپاره حلال دي
وبنات عمك وبنات عماتك اولونه د ترستا اولونه د تروريانوستا وبنات خالك وبنات خالاتك اولونه د ماماستا اولونه د ماسيګانوستا اللاتي هاجرن معك هغه چې هجرت کړی تا سره دم د رسول الله لپاره حلال خو په شرط دی چې سې سره کړی هجرت کړي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي او هغه مؤمنه خزه کبخي خپل ځان پیغمبر ته ان اراد النبي ان يستنكحها کچرته اراده لري پیغمبر چې نکاح کی داغه سره دم جایز دی رسول الله پر چې زنانه ځان هیبه کی چاته رسول الله ته د دې ډیر شي د رسول الله په زنانه را یا رسول الله ز منیته ته ځان هیبه کومه لکه میمونه بنت الحارث زینب بنت خزیمه ام شریک خوله دي شنوري زنانه چې هغه پر رسول الله په شراغري او موږ ته سره نکاح کو نو رسول الله جایز دي چې دوی سره نکاح وکي کاغه غواړي چې دوی سره نکاح وکي بغیر د ولینه او بغیر د مہر ځکه الله سوی خالصه لك من دون المؤمنين دا خالص دي ستاسو لپاره سوا د نور مؤمنانو نور د پاره د نه اجازه صرف د پیغمبر د پاره قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم یقینا من ته معلوم دی هغه چې مقرر کړی دی منګه باغوي باندې یعنی په مؤمنانو باندې په بار د خزو د غوي کې وما ملكت ايمانهم او غوینزو کې چې مالکان دي دوی یعنی مؤمنان به دا احکام او خیر ساتي کوم چې په الله لازم کړی دې ته باندې ګوري چې پیغمبر ته الله دي شي وي به موږ هم دي شي کو الله وینه پیغمبر مسله جدا ده ته چې کوم مسله بیان شي ته باغی باندې عمل کوه لكي لا يكون عليك حرج د دې لپاره چې نه پتا باندې تنگسیا دا قسم خزي چې الله تعالی پر حلال کړي الله پتا باندې تنگسیا نه راوړي وكان الله غفورا رحيما او دې الله بخانه کوونکې رحم کوونکې ترجي ما تشاء منهم ترست کولای شي د نمبر ناغه بیوی چې غواړي ته د دوی نه وتؤوي الیک من تشاء او یوزي کولای شي ځان سره هغه چې غواړي ته رسول الله صلی الله علیه تقسیم واجب نه چې خزي د سړي ډيري نو شپه به تقسیموي کنه یو شپه د یو سره بل سره دي دا پر رسول الله لازم نه نو ځکه ته الله استا مرزي ده چې ته د کوم نمبر ورسته کې او کوم مخکې کې دغه ته اجازه ومن ابتغيت ممن عزلت او غسوک چې ته لټه یو ځواله دغه چې جدا کړی دته فلا جناح عليك نشتي گناه بتباني یو خزته جدا کړی او چې بیره وځي کې الله هیڅ خبر نه کوي ذلك ادنى ان تقر اعينهم دا نږدې دې ته چې خبي سترګې د دوی ولا يحزن او غم جنبني ويرضين بما اتيتهن كلهن او خوشاله به باغ سجته ورکه دوی ټول ته الله وی نمبر د باندې لازم نه دی تقسیم پتا لازم نه بیا الله وی د دې د سبب د دوی سترګې خیر راځي وي نو د پیغمبر سترګې خیده او راځي کېده خو واضحه ده چې الله وتعالى سنتي پیدا کړه خو د بیبيانو سترګې وسې خي چې الله پیغمبر خوشاله مو خوشاله خو دین یو جوهر جواب د دې جواب دی ته وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم لازم نه دی الله وتعالى چې سکه د دې د لاسو د خزو سترګې میخي هغه دي شي چې کله خزو ته د پته ولګي چې زمنګ په دې خاون باندې تقسیم لازم دی نو به د خزي جنگ جګړې ډېری کوي تا په سي درغه ما په سي راغه په کارو دلته راغله په کار چالت ته
خو چې کله د پته ولګي چې بده تقسیم لازم نه لري د خپل مرزي نو ټولي بغلی شي پوه شي بده وای نو د رسول سم بیبیان بالکل غلی دي د پته چې وای دا اختیار د چا سره دی د رسول سم سره دانی شي تولل تلاړي تولید خلړي اصل مسله چې په کور کې جاخه جوړیږي هغه د دې د لاسه جوړیږي چې تقسیم لازمي نه چې معمولی ته اخو دې خوشوي نو ځان د پاره دی جګړه وکړه ولې تا خولړ ولې دغه ته وکړو ولې دغه ته سلام وی ولې ته زموږ پښپکالته وی ولې ای پکټ کې ولې چې خج ته پته چې الله زموږ په خاون باندې دا خبره لازم کړي خو چې کله خج ته پته ولګي چې زموږ په خاون باندې خبره لازم نه ده بلکې د خسړی توپ د چې زموږ خواله راځي او د احسان دی په ما باندې نبی به د خزه سوی بیا به یې کې خو خوشاله نو د رسول سم بیبیانی به سمي خوشاله وي ولې چې وګوره الله بدل لازم کړی نه دي خو دې تقسیم کوي رسول سم وګوره الله د اختیارات ور کړی هغه د استعمال کړی نه دي دومره اوچت انسان هر خزه سره غي انصاف کړی نمبر باندې وته والله يعلم ما في قلوبكم ولا بوي بغسج بزرون استاسو كيري وكان الله عليما حليما او دي الله بو صبرناك لا يحل لك النساء من بعد ندي حلال تال رزنانا ورستو دي قسمنا مخکې کې قسمونه ذکر شو کنه د دین علاوه الله نور خجسته پر نه دي حلالي ولا ان تبدل بهن من ازواج او نه دا چې تبدل کې بدوي باندې نور قسمونه ببياني نور به نشي بدلول نور قسم بيان به نشي بدلول ولو اعجبك حسنهم اگر که تعجب کې چې تعالی خایسته وي دې دا مسله ثابتي چې کله نکاح کې او جنې غواړي نو جنې ته کته پکار دي اگر که تعجب کې چې تعالی حسن دا وي نو څنګه به تعجب کې چې حسن لیدل نه خو حسن لیدل کنه څنګه تعجب کې چې کنه د دې دا مسله ثابته شو کې سره زموږ پښتو کې نشتی نه دا پښتو راواله په ځار په پاک او زموږ سره پښتو سره کار نشتی خپل پښتو دی جمعه د دروازې نه بهر سات جمعه کې دنه قال الله وقال الرسول دا بین ولکی نو دلته هم خپل رسمونه او رواجونه او د جهالت خبرې نه کو الله اجازه ورکړي بس مونږه منو او الله چې یو کار اجازه ورکړي کنه اسی نه ورکوي کې غټ حکمتونه چې هغه تفصیلی خبره او دا حکمتونه موږ د واده او د نکاح په مسایلو کې تفصیلا بیان کړو الا ما ملكت يمينك مگر هغه چې مالکیت دا وینځي بدلول شي خبره نه دغه کی اجازه شته وكان الله على كل شيء رقيبا او دی الله پر شی باندې نگهبان یا لدنکه یا ستنکه يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو وشي وادب الله بياني ده رسول الله سلام حق بياني ده احترام بسنك کله چې رسول سم د زینب سره نکاح وکړو زینب دغه خزه چې و د زید نو رسول سم په ولیمو کړو په ولیمه کې ګډه لالکو او دا د رسول سم ګره ټولو نه غټه ولیمه ټول نه غټه ولیمه موږ په دې نعمتونو کې دومره پراته یو زموږ دې نعمتونو ته ګور چې څنګه مزړو غواړي لاړ شو ګډ راولو بيزره ولو دا شو دا حلال کو غوخه سره کو دا او دا د رسول سم ګره په دې ودونو کې غټ واده دی چې وایي کې ګډ حلال کړو نو مرګري ولمره وستو اوس د رسول سم د مجلس ته څوک په پاسي مرګرو چې ډوډۍ موډو خوړه به ګب شپ ته کېناستو د رسول سم د خبرو ته کېناستو ونه سبا چې سړی دي چې د عالم خواله ورشي دیندار سړي خواله ورشي نه بزلې نه کیږي چې د نوزم دا اکثره غریب په حرج کې واقع شي په تکلیف کې واقع شي او د تلونو منالي الته خوشاله نه چې به سړی د رسول سم مجلس ورشي ازینه وسوځي بس هغه ډډې لګولې او ګب شپې لګو الله دا ایتونه نازل کړ الله سمره مين د خپل پیغمبر به يا أيها الذين آمنوا أيمان ولو لا تدخلوا بيوت النبي من نوزي كوتو د پیغمبر تا إلا أن
ان يؤذن لكم الى طعام مگر چې اجازه وکړي شي تاسو ته د خوراک غیر ناظرین اله نبی انتظار کوونکی د بخیدو داغه دغه رواج باندې ردو شو په طریقه باندې هغه ده چې بس خلک ته د شپې روټي لبراشي شپې روټي 100 بجې ده لس بجې دی به د ماخام 15 سبا کور کې نشي د الله بنده نو خلک پیټی کې سره هغه دې د عقیدو نه وستي دي غریبانو کې کور کې سکار کوي نشي کوله دې کوربه بچ د خپلې سمسلي تا ته ټیم خوله چې د شپې د مسوتن ډوډۍ به غرتو در سحر نه پروتي یا ته ته چې مسبخین ډوډۍ لراش او مسبخین ډوډۍ خوازه دي چې د مسبخین منځ ته نږدې مخ کې یا ورسته دي متصل او ته تلې پاته بجې ډډه لګولې کټ کې نه سي بره نه دا غلطه طریقه ده الله دې پیغمبر سره هم دي سینه کوي پیغمبر دې چې ولیمه ده وخت لور شي بالکل وختي مزه چې هغه تنګي نه دي کې ادب دي چې الله منتوخو ولكن اذا دعيتم فادخلوا مگر کله چې وبلل شي نو ورننوزي فاذا طعمتم فانتشروا او کله چې خوراکو کینو خوار شي ولا مستانسين لحديث او ميساري گیمنکون کې د خبرو کولو سره صحابه کرام د رسول الله د خوانه کمزې کې خوځید الله اکبر سمینو رسول الله هغه صحابي واقعیت است معلومه د رسول الله خو کې ناس یا رسول الله زلاړم رسول الله اجازه ته شکر ته لکه سبب بیا روان به دي رسول الله ته کتو ناس یا رسول الله اجازه ته زلاړ شو اجازه لا لکه سبب بیا روان بیا د رسول الله ستاسو کیسه اجازه ولې زموږ نو بیا روان اجازه ولې بیا روان یو کار کوا یا رسول الله په خیر ده باندې زما چې زما سلام بیا به سبا راځم کور کې زدا سوچ کوم که زمړ شمو د پیغمبر ویننم نو بس بیا را منډي کوم پتا پس نو غوي پروسس باندې زیات مینو داغه خوانه به خوځیدونه نو کله چې ډوډۍ خوړه دغه زینب د نکاح ډوډۍ چو په بیا ډډې ولګولې خبرو ته ځل کېدو اول ته کوټه کې دنه ناوي جنین استه او رسول الله خودرو سړی د چاته غونی شویلې چې دا د سپک سړی کار دی سړی ته سوې زی تاسو زینو زه دې به کشتي ورې ذکر کسترګي بس پکې دې شتي خاصه پاس زب سید نو کله کله سړی مجبورم شي خو بیا هم ګران کار دی کنه چې سړی ملمت وجزا ډېر ګران کار دی نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه چې انسان هغه بسنګ سړی ته وجزا بس هغه غریب وسره نه شو او دنه ناوی جنې انتظار کوي اسیم د سړی سره کی جو چې سړی نه واده وکي او دنه ته خزه انتظار کوي تکې نه ولې نه بدی کې د فائدې لپاره دا مسله مخې ته رااله زموږ د علاقو کې چې کله کور ته جنې راولي نو دوه درې ورځې الګ چیرې کله د کاکا به بیٹک کې پروت کله د ماما به بیٹک کې پروت او دنه جنې ته نه پریدي نو دې شنه نیکول پکار چې تا ول راوسته جنې نو هغه لپاره راوسته وینه ملمانه دی وسره یې وسره ملمانو د چا سی ملمانه دي کنه خو دومره دي چې د ظلم او زیاتري کې چې غالک غریب وسره ټک کوي چوي او دا به راغلي پارچا باندې هر سړی به غالب بند دي نه خبري او خیری کې د مور پلار ته پلاني ته ولانی ته چې اوس جنې راوسی نو سلت زم تی بار کې نه ولم خله جنیم زړه کې چې خپل خاون سره ملاو شوی نو هغه یریږي سره جنکې پر خو دي ډېر شه درې سورو زبر سره نشي ته تیر زړه په حال باندې خبري نه د ملمنو نو دینه چې انکار نه کړي خو دې تم کته غوړي چې د الکو جنې او حق دی بس سره راکوي و دا واده سره صبر کولای شي جنې نشته خو په دې کې سره صبر نشي کولای چې دا کوټه کې ناشته ده او ته دوی ته مورزه ندیږي کې مشکل شو ځوان لکه به ځوان جنې نو رسول الله سلام ناشته ودنه ناوي خزانه ناشته او صحابه کرامو چې وګدي خبري شروع کړي دا غب شپ لګي الله دې سم کوي نو په دوه خبرو باندې رد شو عام دوه خبرې یو چې څوک د دعوت درکې هغه ټیم له ورځي دویم چې ډوډۍ دی خوړه بیا ځه
دا باز به تاسو سره ناشي د شپې په 2:30 اجازه ته څه شي درکو 2:30 خو شوې بدې کې له دې ستغه وړي دا اجازه غواړي بس اجازه ته چې موږ لاړ شو نو ګوره د هر خبرې سبحان الله شریعت څومره ښکلی شریعت ته زموږ د هرې خبرې خیال یې ساتلی دی ته ورشه کښېنه سړي سره خو د هغه حالاتو ته ګوره هغه دا خوښوي چې کښېنې او ګپ شپ لګو او زور د بین راولي بیا خو هېڅ خبره نه خو که هغې طرف نه اجازت نه درکوي یا د هغه حالات داسې ته معلومیږي چېرې دا سړی مصروفه دی بیمار دی بل څه کاري دی نو بیا هوښیار سړی هغه دی چې د دې نه اندازه ولګي او راوځي ولې الله صحابه کرامو ته وایي چې تاسو مه کښېنئ خبرو ته ان ذلکم کان یؤذي النبي یقینا دا کار تکلیف ورکوي پیغمبر ته فیستحیي منکم نو حیا به کوي هغه ستاسو نه والله لا یستحیي من الحق او الله حیا نه کوي د بیان د حق نه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب او کله چې غواړئ تاسو د دوی نه سامان نو غواړئ د دوی نه وروستو د پردې نه کله چې ای صحابه کرامو د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه څه غواړئ څه مسلې تپوس دي کوئ نو په منځ کې دې صحیح پردې دي الله اکبر دې ته خیال کوئ ګورئ ښه دا خطاب چاته دی تاسو صحابه کرام د پیغمبرانو بعد د زمکه په دې مخ اوچت انسانان پرده به د دوی او د چا په منځ کې د رسول الله بیبیانی د زمکه په دې مخ باندې پاکي خزي خو بیا الله پرده وي د بس خلک زمونږ شو وي د عرب پرده کې زونه اسخادي شي چلې زونه وي اسخادي ته وګورئ زاريګه د پښتنو نه اتل سرونه ټول په یو کور کې وسی او د عرب وي د لرونه به هر یو جدا کوري زونه اسخادي وي زونه اسخانی دی په شریعت پوری اوس که زونه اسخاوي نو دیو باره کې څه ګوره رسول الله صحابه کرامو ته وي الله سبحانه وتعالى صحابه کرامو ته وي چې کله تاسو د رسول الله د بیبيانو سره تاسو کوئ نو په منځ کې دی پړدې د زونه اسخوالي مسله د خو شریعت ته د خو تقوا ده ذکر الله سوي ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن دا طریقه خپا کون کی دا زړونو استاسو لرا او زړونو دا غوی لرا وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله او ندی جایز تاسو لرا چې تکلیف ورکړي پیغمبر ته ولا تنكحوا ازواجه من بعده ابدا او نه دا چې نکاح کوي تاسو د بیبيانو دا غسر ورستو دا غنه هجري چې رسول الله وفات شي نه داغه مرګ نه بعد داغه د بیبيانو سره نکاح حرام ده ان ذلكم كان عند الله عظيما یقینا دا کار دې د الله په نسبت لوی ان تبدو شيئا او تخفوه کچری ښکار کوي تاسو څه شی یې پټوي فإن الله كان بكل شيء عليما یقینا الله بارشي باندې پوهه دې کور ته پراتلو پابندي ولګیدا پرده وي نو استثناء دی الله کوي چې داخله چې کم دي دراتلون کې خلک دوی کور ته راتلې شي دوی نه پرده لازم نه ده لا جناح عليهن في آبائهن نشتی ګناه په دوی باندې په پلارانو د دوی ولا ابنائهن او نبزامنو د دوی ولا اخوانهن او نبرونو د دوی ولا ابناء اخوانهن او نبوريرونو د دوی ولا ابناء اخواتهن او نبخورینو د دوی ولا نسائهن او نبزنانو د دوی ولا ما ملكت ايمانهن او نباغ چې مالکان دي دوی واتقين الله ويريغي دلانا ان الله كان على كل شيء شهيدا يقينا الله بارشي باندې بوهله ان الله وملائكته يصلون على النبي يقينا الله وملائكته دا درود وي برسول صلى الله عليه وسلم باندې رسول رد شو بیا رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وضاحتونه وکړو
دا رسمونه رد کول ګډي ګران کار دی ګوره یعنی رسول سم ډیر صبر کړي خلک په قسمه قسم خبرې کوي ته به دا خبرې بیانې په دین کې الله لپاره ډیر برداشت کو نو ځکه الله وی چې زما پیغمبر لایق دی احترام دی وګورئ نو یې پم درود وایم وګورئ ملائک پم درود وای نو مؤمنانو تاسو پم درود ډیر وای د الله سبحانه وتعالى طرفنا درود مطلب دا دی چې د دې پیغمبر تذکره په کوم ځای کې کوي د ملائکو په محفل کې کوي دا مطلب دی الله تر طرفنا درود د پیغمبر د طرفنا د ملائکو طرفنا درود په پیغمبر باندې هغه لپاره د برکت دعا غواړي او درود او فضائل او فضیلتونه او طریقې د په عام درسونو کې بیان کړي او رسول سم دا غسړي د هلاکت دعا کړي ده چې کم سره وي زمانو موري په باندې درود نه وي ته رسول سم چې دا غټ بخیل سره چې زما تذکرې دغه په مخ کې کیږي په ما باندې درود نه وي یا ایها الذين امنوا صلوا عليه ایمان ولو درود وای باغبانی وسلموا تسلیما او سلام وای بسلام ویلو سره وسلموا کی دا خبرم د نفرته ده وسلموا انقياد دا مسله یعنی درودم پر رسول سم وای سلامونه په ما چوي او دا خپل ځان تابعدار کړي چې دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی ځان تسلیم کوي هغه ته هغه چې ته کوم مسله بیان کړي به باندې عمل کوي ان الذين يؤذون الله ورسوله یقینا کسان چې zarar وکي الله او رسول داغته لعنهم الله في الدنيا والاخره لعنت کړي دی الله په دوی باندې په دنیا او په آخرت کې واعد لهم عذابا مهینا او تیار کړي دی دوی لپاره عذاب سپکونکي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا او کسان چې zarar ورکوي مؤمنانو سړو او مؤمنو خزوته بغیر دغه جرم نه چې کړي دوی فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا یقینا پورته کو دوی بزان باندې بهتان او ګناه کار مسلمان ته بچتم نقصان نه رسي سړی حقداري دیوکار هغه جدا مسله خو نور نه به مؤمن سړی تنګي نه به خزه تنګي ذکر رسول الله حدیث کوي چې غوره مسلمان هغه دی من سلم المسلمون من لسانه ويده چې داغه د جبینه او د لاسونو نور مسلمانان په حفاظت کې دا ټول غوره مسلمان دي او په دې باندې ما یو بیانوم کړی الحمدلله مسلمان ته تکلیف ورکول ناغه بیان ووري چې څومره نقصانات دي مسلمانانو ته تکلیف ورکولو الله دې موږ ساتي د رسول الله سلام په دور کې به د مسلمانانو خزي د شپې تل قضا حاجت ته پاره د شپې بوتي د شپې دې لپاره چې سړی نه نو د منافقان په بدیدارو کوڅو کې ناسو ناغوی بوی چې دا کسو وینځي دي نو بیا به چیغې والی آوازونه به ورته کول او جلیسي کله به د یو زنانه پته و چې دا زنانه ازاده ښځه د هغې نه به دا خلک یېرېدو ازاده د خلک به یې تپوس کوي او داسې او دا خو د وینځي نه به دا یېره به په زړه کې نه و نو د مسلمانانو ښځې به یې تنګولې چیغې به ورته وایي الله د آیتونه نازل کړو یا ایها النبی اے نبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين وای بیبیانو خپلو ته ولونو خپلو ته او بیبیانو د مؤمنانو ته یدنین علیهن من جلابیبین چې زوړن کې بزانونو د پاسه د لویو صادرو خپلونه غړ پړونی دی بازار رواچی او غټي صادری دی رواچی او شرایط الله رچانه وګړو قل لازواجک ول بیبیانو ته خپل لونو ته نو چې هغه د پاره دا مسله ده نو زموږ د لپاره خو بهشتي وشتي ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين دا ډیر نږدې ده چې دوی به وپېژندل شي نو نه به تنګول کیږي پته برګي چې وې د زنانه سره ازاد زنانه درنه زنانه ده وكان الله غفورا رحيما او دل بخانه كونكي رحم كونكي لئن لم ينتهي المنافقون
کچر من نشو منافقان والذین فی قلوبهم مرض کسان چې بزرونو داوي کې بیماری ده والمرجفون فی المدینه او ډنډور کون کې په مدینه کې لنغرینک بهم نو خامخراتیز بکو منګتا په جنگ داوي ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا بیا بنشو سید دوی تاسره پدې کې مگر لږ وخت ملعونین لعنت وکړي شوی بدوی باندې اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا کم زه چې ومنځل شي وبنول شي او وبوجل شي بوجلو سره سنة الله في الذين خلوا من قبل پشان د طریقې د الله پاکستانو کو چې تیر شوی دی مخکې ولن تجد لسنة الله تبديلا او هیڅ ربونه امید طریقې د الله د بار بدلیدل مشرکانو به د استهزاء په تور تپوس کو چې د قیامت به کله راځي يهوديانو به امتحان غستو رسول صلی الله علیه وسلم تپوسونه کول يسألك الناس عن الساعه تپوس کوي ستانه خلق به بار د قیامت کې قلت ورتوایا انما علمها عند الله یقینا علم د قیامت د الله سره دی وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا او سپو کړی ته چې کې دي شي قیامت به نږدې ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا یقینا الله لعنت کړی دی په کافرانو او تیار کړی دی د غوی د پاره ور لمبو ولا اوس د کافرانو انجام او عذاب الله بیانې خالدین فیها ابدا همیشه به باقی کې همیشه لا یجدون ولیا ولا نصيرا نبمومی دوی دوست او نه مددگار یوم تقلب وجوههم فی النار پکم ورچ اړولې کیږي به مخونه د دوی په ور کې یقولون نویب یا لیتنا غیرمان دې اطعنا الله واطعنا الرسول چې موږ تابعداري کړې وې د الله او تابعداري کړې وې د رسول الله التبیدا چغوي دنیا کې خو نه منله چې وته والي کې دي الله تابعداري وکړه پیغمبر وکړه د بکله یو قصه کوله کله بل کوله کله یو یادو کله بل یادو او کله به زمونږه مذهب جدا استاد جدا زمون کتاب جدا استاد کتاب جدا الکه قران او حدیث ټول یو دي بدی کې دا کوم ذکر لري جدا جدا نو دې خبرې ته ګوره وقالوا ويبا ربنا يا رب زمنګا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا یقینا منګه تابعداري کړي و د سردارانو د مشرانو خپلو یعنی موږ پکې دې ته نه دي کتلی چې قران او حدیث سوي خو بچا به روان شي مشرانو بس دا ډېر یعنی ناشنا آیت ته ګورې دي کې جوړ سوچو کې زړه کوس کوي زړه ته کوس کوي والله لازم چې حجت ته باندې قائم شو قیامت پر ورځ ګورې به دي شي ونه شي چې دي شي سړی چغي وای دې ډیرو ته چې حق ده وي زمونږ د مشران و دې چې دا خلک جاړي موږ د مشرانو منلې ده خوشي جل شوی دی فاضلون السبيل نو گمراهی کړو موږ د نیغلارینا مشرانو خراب او مشرانو ته ګناه نه وای واځي ګناه دوی تم ده ان شاء الله تفصیل مخ تر روان دي یا مشران کشران به یو بل سره په جهنم کې خبرې کوي د دې یو بل مباحثم دی یو بل سره روانه دي نږدې درسونو کې ربنا آتهم ضعفين من العذاب اے رب زمنګ ورک دوی ته د چند د عذابنا ولعنهم لعنا كبيرا او لعنتک بدوی باندې لعنت لوی خدای مشران دي چې په دنیا کې د دې لپاره څوک پرې خو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې خو دی وسوی الله د چند عذاب ولورک ولو د دومره غصه تا کوم په دنیا کې د خبر نه لو د بل چا نه منله
يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تكونوا كالذين آذوا موسى مكي گئی بشان دا چاچی زرری ورکو موسى علیہ السلام تا فبرأه الله مما قالوا نبچو ساتو اغالا دا خبرون چی اغوی ورپسی ویلی وكان عند الله وجيا او غبنز دل بني مخورز یعنی مسلمانانو تاسو به بني اسرائیل په شان خپل پیغمبر نه تنګوي ګوره ځکه چې کله رسول صلی الله علیه وسلم دغه سره وعده وکړ د زینب سره نو خلکو پوس شروع کړو خبرې به کولې د لنګور د دې سره د دې الله تنګول بنه کوي لکه څنګه چې بني اسرائیل سو کې تنګ کړو موسی علیہ السلام څنګه ډېری تنګ کړو او موږ سره خدای واقع ډېر زیات تیر شو حدیث کې دا راځي چې موسی علیہ السلام حیاناکو د بني اسرائیل بلغل لامبلخه او موسی علیہ السلام بزان لامبل نو دی په تهمت ولګو چې زموږ سره بدین نه بيځکې دغه دا بیماری ده هغه خپل کپڑے په کانی باندې خو دی جمیل ته خو لامبل نو کانی ته روان شو کپڑے و تختوله پس منډي والي تر دې چې بني اسرائیل په وډل باندې تیر شو هغه دغه بدن ولیدو چې هیڅ بیماری پینو نو الله پاکي بیان کړ او پاکي کو دې ګلې بچو ساتو الله دا خبرونه وکانه عند الله وجيها هو غم خوريج د الله بنيس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أيمان ولو وريقيد اللعنة وقولوا قولا سديدا أواي ونا برابر ونا كما وي چې الله او الله رسول د قول سره برابرۍ شریعت سره برابرۍ دې خبره الله وی کوي يصلح لكم أعمالكم برابر بكي تاسو لنا عملون استاسو ويغفر لكم ذنوبكم أو ببخي تاسو تاقناون استاسو ومن يطع الله ورسوله أو تاجي تابداري وكرد الله ودرسول الله فقد فاز فوزا عظيما يقينا كامياب شوف كامياب لوي سران وصلى الله سبحانه وتعالى بدي اخرت کې د امانت ته مسله بیانې چې وګوره د دومره غټ کائنات د الله نه یریږي او په دې یره کې چې د امانت کې باندې خیانت وشي خو انسان ته وګوره غیر نه کوي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال يقينا منغا پیش کو امانت باسمانونو او بزمکا او بغرونو باندې امانت تشي الدين الله دې غرونو ته وي دې زمکو ته وي او د اسمانونو ته وي چې تاسو له بزدي شي دین درکم په دې به عمل کوئ نو یا به جنت ته ځي یا به جهنم ته ځي هغه نه یلا دغه نشو کول جنت هم نه په کار خو چې جهنم نه بچو فابين ان يحملنها نو انکارو کوي د دین چې پورته کی د امانت واشفقنا منها ويرد داغینا وحمل الانسان او پورته کو د امانت انسان انه كان ظلوما جهولا یقینا د انسان د ظالم او جاهل ليعذب الله المنافقين والمنافقات انجام دا شو چې عذاب ورکي الله منافقان سړو او منافق خزوتا والمشركين والمشركات او مشرکان سړو او مشرکو خزوتا ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات او مهرباني وکي الله بمؤمن سړو او بمؤمن خزو وكان الله غفورا رحيما او دې الله بخم کې رحم کوونکې